السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن د سره د یو مشهور پخوانی شاعر غالب ګل سرحدي پاکله خبرې شریکو. د چا چې دا چاربیته ډیره مشهوره ده د دنیاګۍ فانی بازار دی دغه ماڼۍ په وینو سری وینم چې سبزلي خان او بیا په ریډیو کې احمد خان ویلي. د دنیاګۍ فانی بازار دی دغه ماڼۍ په وینو سری وینم چې هر نفس دې په رفتار دی تل د بېلتون په کنارې د دنیاګۍ فانی بازار دی دغه ماڼۍ په وینو سری وینم چې هر نفس دې په رفتار دی تل د بېلتون په کنارې. د دې شاربیتي شاعر غالب ګل په زیارت کاکا صاحب کې د واحد ګل کره زیږېدلی و. د نیکه نوم یې فتح ګل و. کار کسب یې د خپل پلار نه زده کو او شاعري ورته خدای پاک وروبخله. لکه د پلار نیکه د حضرت کاکا صاحب علیه رحمت ډیر عقیدتمند و، ځکه یې د هغه په شان کې منقبتونه ولیکل. غالب ګل یمنا چارات غالب ګل یمنا چارات کاکا ولی نامدارا. د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې په مانکی شریف کې د نوخار ادبي جرګې د سوري لاندې یوه درنه مشاعره شوې وه چې ترخه دا وه: هر کلندر ته سکندر د مچ وزر ښکاري، نادانه ته د لیونو هوښیاري څه پیژني. غالب ګل سرحدي کچخ لالکو هغه ورکې نظم وی چې مکتکې دا شعر مې اوره او پوښتنه مې د کلي مکه ما غالب ګل د شیخ جګل درباري څه پیژني. هم په دغه مشاعره کې ورته د دوسرو تورسم خان بابا چې د دې مشاعرې صدر په خپل ډیر ښه شاعر د سرحدي خطاب ورکو. هغه ګلکاري کوله او په خپل لاس حلاله روزي ګټله. ساده باده وینا کوله لکه وای چې د چا په لاس کې رنگ د ترب راشي باچاهي د بل نه اخلي په دوکي. بل ځای وایي د غالب شعرونه وړه او کسر پې وایه دا دریاب د په کاسو کمیږي نه. غالب ګل سرحدي فی البدی شاعر اکثر به په میدان باندې د نورو شاعرانو سره مقابله کوله، ولې داغه مقابلې ته به هر شاعر تن نه کېښودو. داغه یو چاربیته پخوا سبزلي خان په تور ککوړي کې خوندي کا چې اخیری بندي دا دی: ربي پنځ مهربان نغسي چې سلامت دې ایمان ترا روزي دې کو پرستار دې چې د غالب کوي ترينوا. بیا هم دغه چاربیته په پیښور ریډیو کې احمد خان هم ډیره په خوند باندې وویله: ربي پنځ مهربان نغسي چې سلامت دې ایمان سره روزي دې کو پرستار دې چې د غالب کوي ترينوا. د دغه کلامونو نه سربیره د غالب ګل نور ډیر کلامونه هم په ریډیو کې چاپ شوي او هم په تورو ککوړو کې پخوانو سندرغاړو لکه ماسټر سبزلي خان، خیال جان، ماسټر انځرګل او خصوصا خانزاده د غالب ګل منقبتونه ډیر په زړه پورې انداز باندې ویلي دي. منګل په سر مکې دلال غالب ګل قسم خوشحال. د غالب ګل څو کتابونه چاپ دي، ولې داغه د مرګ نه پس، ځکه چې هغه د کتاب د چاپ کولو توان طاقت نه لرلو. داغه د یو کتاب نوم منتخب کلام د غالب ګل سرحدي په نوم چې رحمکار ادبي ټولنې چاپ کړی دی. دا نامتو شاعر په کال 1994 کې چې د جمعې مبارکه ورځ وه د 80 کالو په عمر کې د همیش دپاره سترګې پټې کړي. قبر د زیارت کاکا صاحب سره نږدې دی چې عقیدتمند ورته دعا دپاره ورځي. څو ورځې وړاندې زه د خپلو ملګرو ډاکټر محمد شیرین او ډاکټر سید امان سره د غالب ګل حجرې ته ورلو چې را سره د کاکا صاحب رحمت الله علیه نوسي میا قاسم الدین او میا فرید الله جان همو د غالب ګل د نوسي بلال چې په خپلم شعر دی داغه سره مو څو خبرې اترې هم ریکارډ کړي. زما نوم بلال فدا سرحدي دی او د غالب ګل سرحدي نوسی یم او هم دلته بس په کاکا صاحب کې پاتې کیږو او هغوی هم په دغه دې کور کې دلته دې ځای کې وخت تېر کړی او کافي وخت یې تېر کړی و موږ سره.
او زه خو ډېر ورکوټ یم ما ته خو ډېر نه دی یاد خو البته د والد صاحب نه به مې د هغوی ذکر اورېدو د ترونه نه به مې اورېدو او د هغوی ډېر شعرونه ډېر کلامونه ما ته یاد هم دي او د هغوی په پل روان هم یم کوشش مې هم دغه وي چې ورسره انصاف وکړی شو به هر حال بس نور د قسمت خبرې دي کوشش مې دی چې انشاءالله د هغوی د فن سره انصاف وکړم زما د نیکه نه مخکې بل شاعر نه و زموږ په خاندان کې البته دا زما نیکه دا مې د والد صاحب والدو او د ما د مور پلار چې کوم زما بل نیکه هغوی هم شاعري کړې ده خو هغوی به پټه کوله بیا زما نیکه نه پس چې و نو زما یو ترو شانثار صالح نامه وه هغوی وفات شوي دي د هغوی هم چې دی نو هغوی شاعري کړې ده او ښه کافي شاعري کړې ده هغه هم ما سره پرته ده او نیکه بابا چې مې و نو دوی کتابونه خو والد صاحب راته وی چې ډېرې چاپ شوي دي خو ما ته په لاس صرف 2 کتابه راغلي دي او 2 کتابونه را سره دي او د هغوی چې کوم دغه دی د لاس چې کوم لیک دی هغوی خپله لیک پړ نه نو زما تره به ورته شاعري کوله هغوی به ورته لیکله نو بیا هغه د هغوی د لاس چې کومې نسخې دي هغه ما سره پرتې دي ټولې کاپیانې ما سره شته دی د هغوی د لاس په بالپین لیکلي شوي دي د دې شاعرانو علاوه د دې چاپ کتابونو علاوه تاسو سره د هغې د لاس لیکلي نوره شاعري شته؟ ښه کافي شاعري را سره پرته ده زما په خیال 2 رجسټرې دي غټې او 3 کاپیانې دي دا ټولې ما سره پرتې دي زه اصل کې زه بهر یم دوبۍ کې ژوند کوم نو زه یو 3 ورځې وشوې زه راغلی نو زه چې راشم نو زه دا ټول کتابونه کاپیانې راخواره کړم او وګورم چې آیا خراب شوي نه وي یا داسې نور څه مسله ني نو هغه زه راغونډوم او ما کوشش دا کړی چې ما وی دا کتابونه دا چونکې یو دا کتاب دی یو بل دی دا مکس اپ شوي دي په دې کې ځینې کلامونه ډبل شوي دي نو ما وی دا بس یو دیوان کوم ټول غون کتابونه او هر څه په هغې کې چې کوم ما سره نسخې پرتې دي هغه ټول به بیا زه یو کتاب ته راوړم انشاءالله دا به د یو پخواني شاعر غالب السرحدي د ژوند او فن یعنی شاعرۍ قصه لیک او راوي محمد اسلم مرستیال میا فرید الله جان او میا قاسم الدین ریکارډینګ انجینیر او ایډیټینګ کوونکې اسامه اسلم تر بلې خپرونې د لوی الله پامان